عمر رضی اللہ عنہ سیرت چې بیانېږي که نه نو په دې کې یو مشهوره واقعه چې هغه لازم بیانېږي هغې ته وایي عام الرماده، حادثه د عام الرماده. عام په عربۍ کې کال ته وایي، عام په عربۍ کې څه ته وایي؟ کال ته وایي. الرماده، الرماده ولې وایي دې کال ته؟ په دې کال باندې اتلسم کالو د هجرت او سخت لوږه راغلې وه د حجاز په ځمکه باندې، انتهایی یعنی دومره تاسو به اوس واورئ چې داسې لوږه او قحط په حجاز نه و راغلی. حجاز د مکې مدینې طایف دغه ځمکو ته و، په دې ځمکو چېرته داسې قحط نه و راغلی لکه څنګه قحط چې په اتلسم کال کې راغلی و. او دا د عمر رضی الله عنه دوره خلافت و. دې ته عام الرماده ولې وایي؟ نو دا فایده یې ده کوي. ګوره دا ځمکه وچه شوې وه او وچه شوې وه او دا رنګ یې داسې شوی و که نه چې لرې نه به سړي ورته کتو لکه ایره چې پرته په ځمکه باندې سپېره شوې وه. او رماد په عربۍ کې ایرې ته وایي، نو ځکه دې ته وایي عام الرماده. دې کال کې څه شي و؟ هغه دغه چې خلکو باندې قحط سالي راغلې وه، لوږه سوکړه وه، بارانونه بلکل نه کېدو، فصلونه مسلونه ختم شي او د خلکو لوږه ډېره شوې وه تر دې چې څاروي زناور کوم چې درندګان دي هغه راوتي وو د دې ځنګلاتو نه او د یو ځای نه او د بل ځای نه د انسانانو منځ کې به ګرځېدو ځان له ښکار کړو، یعنې په هغوی هم لوږه راغلې وه. او یو سړي به اراده وکړه چې لاړ شي هغه خپله کم څاروی چې کور کې ولاړ دی، ګډه ده، بیزه ده، اوښ دی، هر څه دی، چاړه به راواغسې جالال کې چې ورغه هغه به ځان لاډو کي و، نو ده به وایي دا جالال کوم دي کې وخورم څه، د دې نه به څه راغله تر دې چې بلکل دا خلک د هر څه نه بلکل د هر څه نه د خلکو لوښي صفا شو، جیبونه صفا شو، ډېره لویه سخته په مؤمنانو راغلې وه. نو ټول خلک په امیر المؤمنین پسې به راتلو چې یو به راغی بل اړ بل به را سوچ وکړي چې یعنې د هغه په کور باندې به څومره رش و دې وخت کې او په جومات کې به څومره رش و چې ټوله مسله هغه ته راواپس کېږي. دا مشرتیا خو زموږ هسې خوښوي چې زه به په کرسۍ کښېنم مشر به یم، خو د کرسۍ باندې د ناستې لویې ذمهواري ده. دا خلک به ټول د هغه خوا د راتلونو په بیت المال کې چې کوم باقیمانده څه رزق پروت و، څه سامانونه پراته و، څه راشنونه پراته و، هغه هم په دې خلکو کې تقسیم کړو تر دې چې هر څه ختم شو. او په هغه ورځو کې هغه دا قسم خوړلی چې زه به د هغه وخته پورې پی نه څکم، د هغه وخته پورې به غوښه دا نه خورم، غوړي به نه استعمالوم، کوچ او دا شیونه به نه استعمالوم تر دې چې د خلکو خېټې نه ډکې شي. دا اوس امیر المؤمنین دی او دا نوم د ده سره مزه کوي او دې د دې نوم سره مزه کوي، د امیر المؤمنین د مسلمانانو امیر دی چې د کشرانو دپاره سخته تېروي. دا نه چې ده وایي چې زموږ حالات دې برابري بهر به ګورو بیا زه نه، دا د قسم خوړلی. نو بیا به اکثر به یې څه خوړو؟ اکثر به یې دا تیل خوړو، بس تیلو سره به ډوډۍ خوړه تر دې چې دا رنګ یې تور شوی، دا رنګ یې تور شو د بدن، ځکه چې نور څه بدن ته نه تلو او دا جسم یې ډېر کمزوری شوی. او انس ابن مالک رضی الله عنه وایي په صحیح سند سره دا اثر دی، انس رضی الله عنه وایي یو پیر عمر رضی الله عنه دې خلکو ته تقریر کو یا خطبه یې کوله، دکه کالو عام الرماد وایي چې تقرقر بطنه دې خېټه کې دننه هغه اوازونه وشو چې قلاره غوندې کوي چې ټوله هوا جمع شوي، نور څه شتي نه، هغه تیل خوري، هغې سره هغه ته څه رسي، څه رزق رسي، او دومره غټ پټ سړی، دومره غټ پټ بدن والا. نو وایي چې دې ګېډې له داسې دا ګوته ویوړه او ګوته یې په داسې له پاسه کېښوده او بیا یې دې ګېډې ته وویل تقرقرو ما تقرقر، که ته اواز کې او که نه کې، انه لیس لک عندنا غیره حتی یحیی الناس، ستا دپاره ما سره د هغه وخته پورې څه نشته چې څو پورې دا خلک مړه شوي دی. دا تقوا ده، دا یره ده د الله نه.
چې دا موږ چې په دغه کتابونو کې به وایو او دغه به اورو چې مسلمان د الله نه یریږي او غم ورسره د خلکو دی چې څو پورې زما دې ورور ته زما دې کشر ته رزق نه میلاو شي هغه وخته پورې زه نه خورم. او زمونږ حال ته نن سبا وګوره، خوا کې ګاونډي، په دیره کې انډیوال، تره، ماما، کاکا، د تره زوی، رور خپل، په هغه باندې سختې موږ وایو د پینو سوکونو. دا خو دنیا د پار چا سختې راځي، خو دې خوشحاله په دې دی چې په ده باندې سختې نشتې. که د بل په بچي د جویي دي، زمونږ بچي غروغ رمټ ګرځي. که څوک بیمار دی خو څوک به بیماري ځان له به زه خو روغ رمټ یم. پوه شه چې دا سړی د ایمان په کمزوري مرتبه کې دی چې دی د بل چا درد نه محسوسوي، د بل چا تکلیف نه محسوسوي. نو عمر رضی الله عنه دا کار کړی. او امام ابن کثیر رحمه الله وی عمر رضی الله عنه یو پیر دقه کالو دا کم چې د لوږې کالو وی راووتو د مدینې په دې کوڅو کې به ګرځېده. دا هغه طریقه و د شپې به اکثر یې چکر به یې لګاو. وی چې کله راووتو نو د چا خندا یې وانه اورېده په مدینه کې. باقي سړی ګرځي را ګرځي راځي نو سړي نه د خندا اواز راځي یا څوک ناسې خاندي، بلکې د خلکو د کورونو نه د خلکو د خبرو اترو اواز هم نه راتو. او نه څوک بیا ولیدو چې د ده نه سوال کړی، یعنې هغه په کوڅه کې ګرځېدو. په کار دا ده چې لوږه ده چې خلک دنه څه وکړي، سوال مطلب دا نه چې یعنې دغه سوال چې سړی لارو کوڅو ګرځي هر چا نه کوي. سوال مطلب دی چې سړی راشي ده ته خپله مسله ووایي چې امیر المؤمنین قحط ساري ده، لوږه ده، څه ترتیب به وي، زمونږ به څه حل راوځي. چا ته یې تپوس هم ونه کړو. هسې دا دې سیرت سره به ژوند تېرو، هسې دا صورت په ذهن کې جوړ کړئ چې امیر المؤمنین په دغه حال کې چې رنګ یې تور شوی دی، بدن یې کمزوری شوی، په خپلو په لارو کوڅو کې ګرځي. اوس تعجب ده په څه باندې وکړو چې نه د چا د خندا اواز راځي، نه د خلکو د خبرو اواز راځي، او نه څوک زما نه څه غواړي. دا عجیبه ده ځکه چې اولو ورځو خلکو ډېر څه غوښتو، اوله کې چې را قحط راغی خلک به راتلو اوس داسې چل دی. نو تپوس یې وکړو د دې، یاسې دې معلومات خو وکړي چې داسې چل دی. نو جواب ورته میلاو شو امیر المؤمنین ان السؤال سألوا فلم يعطوا فقطعوا السؤال. د سوال تاسو خبره کوي چې څوک څه غواړي نو خلک ډېر شي پیرې درګري دي، خو تاسو هم څه نه وایو، بس هغوی هغه سوال هم پرېښودی. دا داسې لوږه وه، درګري دي ستا زیته څو پیرې، خو چې کله دوی ته اندازه ولګېدي چې امیر المؤمنین غریب سره هم څه نشته، هغه به موږ له څه راکړي، نو بس بیا څه فایده نشته چې ستا خواله درشي. د هغې د لاسه که تاسو وینم نو څه وایي نه. دویمه ده په خلکو ډېر لوی غم راغلی د امیر المؤمنین، لوی غم په خلکو راغلی دی. کورونو کې لوږه ده، ماشومان وږي دي، زنانه وږي دي، نو دومره ټیم چا سره نشتی چې د هغې نه فارغه شي او هغوی خبرې اترې وکړي، وخاندي او ته یې اواز واورې. داسې سخته راغلې وه په مدینه باندې او د هغې په دې خوا او شا علاقو کې. او موږ داسې ناشکره وباز وینې که نه چې په دې دومره نعمتونو کې به دی دا فریادونه او شکوې او شکایتونه لګیا وي. چېرته داسې سخته په چا راغلې ده؟ چېرته داسې سخته په چا راغلې دی چې د هغې د لاسه دومره تکلیف ورته رسېدلی. نو کله چې عمر رضی الله عنه ته د اندازه ولګېده چې سخته خو ډېره زیاته شوې ده، نو کوم چې هغه امیران مقرر کړي وو په نورو علاقو باندې هغوی ته یې خطونه ولېږل چې مرسته وکړي او سمه مرسته را سره وکړي، ځکه چې دلته خو مدینه کې دا حال دی. نو د چا چې څومره وس رسېدو د بهر نه به یې دومره راشنې او سامانونه دی راولېږل هلته او هغه په خلکو کې تقسیم کړو. په هغه ورځو کې به عمر رضی الله عنه خلکو ته دا نصیحت ډېر کوي، مونځونه ډېر کوي او دعاګانې ډېرې غواړي او الله سره رابطه مضبوطه کوي. دا یو منکر حدیث را پیدا شوی دی، په دې دین پورې خاندي، کله مونځ پورې خاندي، کله ګیره پورې خاندي، کله صدقې پورې، کله حدیثونو پورې، کله په یو شي کله بل شي. تاسو یې بیانونه اورېدلي.
دغه ما یو بیان اورېدو مخې له راغی هغه په دې منځه پورې خندل وي دي بعضو ته چې وایي چې مشکل دی څه دغه دی وایي چې منځونه کوه او پېښې ورسره مه وکړي. الله اکبر. او بعض وایي دا حق پرست علما اوس پښتنو کې اوس پیدا شوي چې منځونو پورې خاندي هغه ته حق پرست وي. الله وایي یادوه دا خبره هم داسې مذاق کې وکړه ویې خندل پورې الله یادوه نو د دې نه علاوه به څه نه کې دا خبره یاده کړه که موت دې اسمان ته وخیجو که نه او بیا ترې راټوب کړو موږ ته به میلاویږي هغه څه چې څه الله راکوي او چې الله یې نه راکوي که نه که دا دنیا پسې شړشم کې او په بل طرف یې واړی که تا زما نه روپۍ وګټله بیا ما ته ووایه نو رابطه به د چا سره کوې الله سره به نه کوې تا ته خو چا دا نه دي ویلي چې تا اسباب مه لټوه خپله مزدوري م کوه خپلې منډې م وه خپل کوشش هم کوه خو بنیادي خبره څه ده رابطه د هغه چا سره وساته چې د چا په لاس کې رزق دی نو مونځ کوه ذکر ډېر کوه واپس شه هغه الله ته دا د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه نصیحت ښه دا نصیحت ډېره فایدهمنه خبره ته کوم سوچ به کوئ دغه کوم کس چې خاندلي دي په منځه پورې وي مونځ دلته چې دا کوم کس نصیحت کوي که نه چې مونځ کوئ ډېر د امیر المؤمنین دی یعنی د ده په لاس کې هغه څه دي چې هغه د عامو مسلمانانو په لاس کې نشتي خو د ده په لاس کې هم اوس دومره څه نشتي چې دی دې خلکو له ورکړي نو وي الله سره رابطه وکړي چې الله سره رحم وکړي دا باچا هم کله محتاج شي د دې باچا دا خزانې هم کله ختمې شي د بیت المال نه هم کله مال ختم شي ځمکه وچې که چې باران نه ورېږي ته څه کوې ما ته ووایه زه کوم زور استعمالوي تاسو نه تپوس کوم چې باران نه ورېږي کوم زور به استعمالوو بچیانو سره رابطه وکړو که دا ټوله دنیا راجمع شي باران به راوورئ نو څه کوې ته که دا ټوله دنیا دا ټکنالوژي چې اوس کومه ده او چې کومه را روانه ده د دې نه اوچته که دا ټوله راجمع کړي باران به وشي بعض وایي مصنوعي باران یې راویستی دی که مصنوعي باران صحیح بعضو ملکونو کې دا سیسټم شتي په یو علاقه باندې محدود د یو څو منټو دپاره اوبه د برې نه راووهئ او لاندې نو د پیپ لګولی اوبه ورته ځي نو چې لاندې کله اوبه ختمې شي بره ختمې شي مشین ډېر وخت بره داسې ساتلی هم نه شي ځکه چې هغه ډېره درنه مشینري ده نو هغه هم وختي توري بس ځي باندې لږې اوبه راواچي دا به په ټوله دنیا راولي او دا مشینري به د لاسې داسې بارانونه وکړي لکه څنګه چې زموږ په دې علاقو کې کېږي داسې بارانونه به وشي او حکومت به داسې ستا ومني چې تاله به مشینري بره راولي هر وخت او تا ته به ودرولي چې ستا فصل برابري دا زموږ د طاقت نه بهر خبرې دي نو لازم په سخته کې اولنۍ دروازه د چا ټکوه هغه د الله قرآن کې څه وایي أَمَّن يُجِيبُ المضطر إذا دعاه الله وی هغه ذات څوک دی چې یو غم وهلی غم ځپلی ورته چغې ووایي او هغه له فریاد واوري د الله نه علاوه بل څوک دی چې هغه د دې خلکو دا فریادونه اوري نو په سخته کې مصیبت کې اولنی کار هغه د الله سره مضبوطه رابطه او بیا د هغې نه بعد اسباب لټوه نو رب العالمین به دله په اسبابو کې برکت واچوي ته د اسبابو نه چا منع کړی نه طبیعت مه خرابوه اسباب لټوه خو دا اسباب جوړونکی هم الله دی نو چې د الله سره د رابطه نه وي نو ستا به څنګه به تا ته کامیابي میلاو شي او څنګه به ستا نه سخته لرې شي نو عمر رضی الله عنه به خلکو ته دا خبره ډېره کوله وی مونځ ډېر کوئ الله ډېر یادوئ او الله ته عجزي کوئ فریاد ورته ډېر کوئ وي او په خپله به هم ډېرې دعاګانې غوښتې او دا کار یې پکې هم کړی دا ډېره فایدهمنه خبره مخې له راله چې دا صلات الاستسقا به یې ډېره کوله صلات الاستسقا خو پېژنې که نه د باران د غوښتو دپاره چې مونځ کي او یو پیر یې داسې چل کړی چې عباس رضی الله عنه د ځان سره بولی و چې ته دعا وغواړې عباس رضی الله عنه خو پېژنې که نه څوک دی د رسول سلم تره هغه ته یې ویلي ته موږ سره لاړ شي چې ته الله ته ووایې چې باران راووری په صحیح بخاري کې دا حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه چې عمر بن خطاب رضی الله عنه په زمانه کې چې به کله قحط راغی نو هغه به عباس رضی الله عنه ته ووایي
او بیا به په خپل عمر په دعا کې دا وی لاس په وجد کړو وی اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا یا الله وی پیغمبر چې کله ژوند دیو نو موږ به پیغمبر ته ووینو د هغه په واسطه به موږ ته نه دعا وغوښته پیغمبر ژوند دیو نو تا به باران راوورو اوس پیغمبر د دنیا نه تللی نو موږ دا د پیغمبر تره راوستی دی او په ده باندې دعا غواړو فسقینا نو په موږ باران راووروه دې کې غټه فایده هغه ده ټولو نه غټه که چېرته مړي وسیله کول جایز وی که نه او پیغمبر وسیله کول جایز وی نو بیا دوی ولې د رسول الله وسلم تره راوستو او داسې به یې ویلی چې یا الله په موږ باران راووروه د چا د مخه د پیغمبر د مخه داسې ونه کړو دویمه که چېرته دی بزرگان دا چې کوم خود ساخته قصې د هغوی دپاره جوړې شوي دي که چېرته دی بزرګانو او دی باباګانو او د پیرانو په لاس کې دغه اختیارات وې دا کوم چې وله دا مریدان ذکر کوي چې دوی بارانونه هم راوروي دوی بچي هم ورکوي دوی سختي هم لرې کوي نو بیا ولې دا صحابه کرام د پیغمبر ته چغې نه وایي چې ته موږ باندې باران راووروه د پیغمبر نه لوی دینداره څوک شته بل اخو د اولیاء الله سردار دی نو چې کله صحابه کرام د هغه نه ډایرکټ نه غواړي او هغه ته چغې نه وایي نو دا په دې چې ځکه چې پیغمبر پوه کړي و چې دا کار صرف د الله په لاس کې او د الله نه به غواړي ورسره درېیمه خبره ژوندي دینداره انسان ته ویلی شي چې زما دپاره دعا وغواړه شرط پکې څه دی ژوندی دینداره او حاضر ژوندی دینداره حاضر چې دا درې خبرې پکې یي نو دا یو قسمه وسیله ده ته د دې سړي دعا الله ته وسیله کوې او هغه سړی ژوندی دی او دینداره دی او شتي په دغه وخت کې ته بېدینې ته وایې ما له دعاګانې کوه هغه چا ته به د دعا وایې چې ستا پرې ښه ګماني چې دا سړی الله ته نږدې دی او بل دا چې ژوندی اوس ته مړي ته چغې وایې یو سړی وایي زه موږ خو د مړو نه غواړو ښه د مړو نه ته نه غواړي وینه موږ نه غواړو دا دی وایي چې موږ نه غواړو ګڼې ډېر پکې دې مړو نه ډایرکټ غواړي ښه ته نه غواړي نو بیا څه کوې وایي موږ دې مړو ته وایو چې الله ته یې ووایي بس بزرګ ته موږ څه وایو چې ته الله ته زموږ دا خبره وکړه ځکه چې موږ ډېر ګناهګار یو الله ته نشو رسېدی زموږ خبره وي الله نه اوري والعیاذ بالله ځکه موږ دوی ته وایو نو دې ځکه اوس موږ په بله خبره کې راټینګ کړو چې تا سره څه دلیل دی چې دا مړی ستا د هغه اوري قرآن کې خو الله وایي چې مړي نه اوري او که واوري نو دی به الله ته څنګه وایي زه تا سره به ومنو یو سیکنډ دوله چې او مړي ستا دا فریاد واورېدو نو چې واورېدو اوس به دا مړی خبرې کوي الله ته به یې وایي نو دلته د دې مړي دپاره بې دلیله اورېدم ثابت کړو او خبرې د ولم ثابتې کړي ځکه دې به الله ته دا خبره څنګه کوي نو ځکه دې به راګیرېږي په هر ځای کې یو چا سره چې دلیل نه وي د هغه خبرې دقه ګډې وډې نو کله چې دا قحط ډېر شو نو عمر رضی الله عنه څه چل وکړو عباس رضی الله عنه بوت او استسقا مونځ یې وکړو او الله ته فریاد وکړو او دی ورته ووایي انا نتوسل الیک اليوم بعم نبیک یا الله نن موږ ستا د پیغمبر تره راوستی دی په تا پسې فسقنا نو به موږ باران راووروه فسقو نو رب العالمین به باران راووروه امام بخاری په ادب مفرد کې روایت راوړی دی عبدالله ابن عمر وایي د عمر دا زوی رضی الله عنهما وایي کله چې دا لوږه ډېره زیاته شوه که نه او عمر رضی الله عنه خپل ټول کوشش وکړو چې دې خلکو ته رزق ورسوي د خلکو سره مرسته وکړي منډه ووایي وایي چې کله د هر څه ختم شو که نه او دا شینوالی بلکل ختم شو او صحراګانې خو داسې پرتې وي چې وایي تپوس یې مه کوه نو عمر رضی الله عنه وایي الله ته فریاد شروع کړو په دغه ورځو کې او سخت ژړل به الله ته وایي اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال یا الله دې خلکو له رزق ورکه د غرونو په دې سرونو کې وله ورکه یعنې داسې اسباب وله جوړ کړه داسې بارانونه پرې راووراوه
چې بس دوی ته د دوی رزق د دوی په ځایونو کې میلاو شي. وی رب العالمین هغه فریاد د عمر رضی الله عنه قبول کو، الله په مسلمانانو باندې بارانونه راورول، خیر او برکت یې راولېږو. نو کله چې دا باران راورېدو، وی عمر رضی الله عنه د الله شکر ادا وکړو، بیا وی وی زما دې په الله قسمي که چېرته الله دا سخته نه وی لرې کړې، نو زما یو بلې خبرې ته سوچ و. خلکو ته ستا څه ته سوچ؟ وی زما سوچ دې ته و چې هر هغه کورنۍ چې د هغوی څه نه څه ګزاره روانه ده په مسلمانانو کې، نو ما به معلومات کول چې دې کور کې څو کسان اوسېږي. مثال کې 4 اوسېږي، نو د دوی سره به ما 4 غریبانان ملګري کول. دې کور کې 8 اوسېږي، نو 8 به تاسو سره غریبانان دي. دې کور کې 10 کسان دي، نو ستاسو په ذمه 10 غریبانان دي. وی دې خبرې ته مې سوچ، ځکه چې د یو سړي خوراک چې په 2 تقسیم شي، نو د 2 به گزاره روانه شي. نو چې 4 خلک شتي او د هغوی خوراک شتي، ګزارې شتي، د 4 سره چې 4 نور کې، نو د هغوی ورسره هم ګزاره روانه شو. وی زما دې ته سوچو، خو الله رب العزت هغه هر څه چې دی هغه سخته یې لرې کړه او پراختیا یې راوسته. ځکه محمود غنیم رحمه الله یو شعر ویلی دی، وی یا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه. ويه كعمر دي لیدلی آغا عمر چې ساده غونته کې صادر به په دې اوږو پروت و، کله به بایي کې هم ټانکې لګېدلې وي، او خوراک د دې انسان هغه تیل و. سوچ وکړه چې سړی به تیل وپایي، تیل راوړي او هغه خوري، غوړي خوري، غوړي یوازې تعالی څه پیدا درکړي. والکوخ مأواه، او کوري جونګړه ده د امیر المؤمنین دی، کوري جونګړه ده، او خوراک یې څه دي؟ تیل او غوړي، او په اوږو باندې یو زوړ څادر پروت دی. بیا یې معمولي مه ګڼه، یهتز کسرى على کرسیه فرقا. د دې سړي نوم چې به د کسرا باچا په مخ کې ویلی شو که نه، نو هغه به په دې خپله کرسۍ داسې د یرې نه وخوځېدو. د هغه سړي د تقوا حال دی، د هغه سړي د دیندارۍ حال دی. تقوا هغه دی چې راښکاره شي ستا په بدن. او ځکه سلفو کې یو کس ډېره ناشنا خبره کړې ده. ما یو کتاب کې دا خبره ولیده، بیا په خپله مې ورته سوچ کو چې دې خبرې څه مطلب دی. هغه وی نیکان خلق ښه ډېر دي، نیکان خلق ښه ډېر دي، خو رښتینې ډېر کم دي. او دا خبره ده سوچ ده چې نیکان ډېر شو، رښتینې لږ شو که ډېر شو؟ ډېر شو. نو دی خو وایي نیکان ډېر دي، رښتینې لږ دي. معنی د دې خبرې ما چې پکې کوم سوچ وکړو، هغه زه دې نتیجې ته ورسېدم چې ده مطلب دا دی چې ظاهره کې دینداره ډېر دي، خو په دې د دیندارۍ دا لباس یې چا اچولی دی، په دې دعوه کې رښتینې خلک ډېر کم دي. ظاهره کې یو سړي ږیره پرېښودې، موږ خو چې وینو موږ ته دینداره وایو. پنسې د ګیټو نه بره ساتي، ذکر کوي، تسبیح لاس کې دي، غټې غټې خبرې کوي. خو اوس دا پته نشته چې دا خبرې د ده د زړه نه دي او که نه دی هسې چاته ښایي. د دې موږ ته پته لګي؟ موږ ته پته نه لګي. دینداري دا ده لکه څنګه چې د امیر المؤمنین رضی الله عنه چې دا دینداري ستا په زړه کې، په بدن کې او هر اندام باندې دې ښکاري. یو سړی د دنیا باچا دی، یعنی دی داسې نه دی چې د مدینې باچا دی، یعنی په هغه وخت کې چې څومره مسلمانان دي دی دغه ټولو باچا دی. او انشاءالله روان بیان کې به تاسو واورئ چې د ده په خلافت کې کمې کمې علاقې فتح شوې وي. حیران به شئ تاسو. ځکه د یهودو نصاراو ته دا خبره معلومه ده. په دې نصاراو کې یو کس تاریخ لیکلی دی او د عمر رضی الله عنه تذکره یې پکې کړې ده. د دې عمر تذکره ګوره اوس هم د یوروپ په ملکونو کې په میوزیم کې پرته ده، په ګډ ګډ پاڼو باندې لیکلې ده چې عمر څوک د رسول صلی الله علیه وسلم تذکره پکې شتي. نو هغوی دا خبره لیکلې ده که دې سړي د الله یو څو میاشتې ژوند نور ورکړی وی، یو څو کاله، دې له ټوله دنیا قبضه کوله. سوچ وکړئ کوم سړي چې دا ټوله دنیا قبضه کوله، د هغه خپل حال دا دی، خوري تیل غوړي
اوسیږي په جونګړه کې او په اوږو باندې زړه شړی او صادر پروت دی. اوچتو مرتبو ته رسېدل دي آسان نه دي چې دا صرف په خبرو کې. ځکه الله قرآن کې څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای ایمان والو ولې هغه خبرې کوئ چې عمل پې نه کوئ؟ کومه خبره چې کوئ هغې سره عمل. دا دومره سخت کار و، دومره سخت کال په مسلمانانو راغلی و. په ډېر روایتونو کې دا خبر راغلی ده، اگر که سندونه داسې مضبوط نه دي خو بیا په ډېر روایتو کې راغلی ده چې عمر رضی الله عنه دا اعلان کړی و چې په دې کال کې به چې چا هم غلا وکړه د هغه نه به لاس نه پرې کوو. چې چا هم غلا وکړه د هغه نه به لاس نه پرې کوو. ښه دا مسله د فقهاو دقه شه اوسه پورې بیانوي. امام احمد، شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن قدامه او نور ډېر علماو نه داسې نقل دي چې هغوی دا خبره ذکر کړې ده چې کله د مسلمانانو په یو علاقه باندې لوږه راشي عامه او په دې لوږه کې چا غلا وکړه نو د ده نه به لاس نه پرې کوي. ولې؟ نه د لوږې د لاسه ورته نقصان رسي. بله ده چې دا غلا کړې ده د عادت نه دی، د ده سره بله لار نشتي. نو په داسې حالاتو کې بیا دا ګنجایش دي چې قاضي یا حاکم وخت داسې ووایي چې یاره چې دې وخت کې چا غلا وکړه نو د هغه نه به لاس هغه نه پرې کوو. خو دا داسې عام دغه کې نه لکه چې کله قحط سالي راشي، عام علاقه باندې سخته راشي او تکلیف راشي او رزقونه نه وي، دا د هغه وخت مسله ده. هسې دا مې د دې لپاره ذکر کولی چې یعنی سوچ وکړئ چې دا به څومره سخته وه په مسلمانانو چې امیر المؤمنین دا فیصله کړې وه چې که چا غلا وکړه نو د هغه نه به موږ لاس نه پرې کوو.